او احترامات قدرمنو افسر افغان ما او دا مهال په افغانستان کې بیا په کونړ ولایت کې نواباد کلی کې ولاړ ما. دا کلی د خپلې ښکلا له کبله په پوره نړۍ کې مشهور دی. د دې یوه ښکلا دا ده چې دلته ځای په ځای باندې شینکی دی، دلته ډېر لوی لوی باغونه دي. د دې ترڅنګ پوره افغانستان ته چې کوم د سبزۍ سپلۍ ده هغه په دې موسم کې هم د دې کلي نه کېږي. نواباد کې نور څه دي، د دې ځای د خلکو زرعي معاش څه دی، دلته ژوند څنګه روان دی، دا خبره هم د یادونې وړ ده چې دغه شاته غرونه که تاسو ګورئ دا د مومندو او باجوړ علاقه ده، کوم چې د اخوا سیمې بیا دغه پولې د دې سره لګېدلي دي. د دې ځای خلک نسبتا ډېر خوشحاله دي، دلته معاش هم ښه دی، دلته ژوند هم ښه دی، دلته باغات دي، دلته فروټس ډېر زیات پیدا کېږي. را سره د دې ځای یو وګړی ولاړ دی. سلام علیکم وروره، څنګه یې تاسو؟ ښه یې، خوشحاله؟ خبرې به تیزې کوئ، غواړو چې ستاسو غږ نړۍ ته ورسوو، د دې ځای ښکلاګانو باندې خبرې وکړو. تاسو دلته د دغه باغونو مالک یې که نه؟ دې باغونو کې ستاسو څه دي یا د دې په اړه راته ووایئ. دا باغ د خانانو دی، لکه موږ څه په اجاره باندې دی. او په دې کې لکه بېرته موږ د سبزیجات او زموږ د هغې همدغه د نور د میوهجات چې دي دا بېرته د خانانو دی. دا د خانانو دي؟ دا د خانانو. تاسو یې سمبالوئ د دې دا بوټي دي؟ او د دې سبزي خالي چې دا کومه سبزي دی په ټول کې موږ کوو لکه د ځمکې دغه عاید یې زموږ دی. دغه د سبزۍ عاید یې زموږ دی، دا ستاسو دی. د دې ځای نه دا د افغانستان نورو سیمو ته هم تاسو دا سبزي لېږئ؟ یعنې هغه خلک یې ستاسو نه اخلي؟ کونړ په خپله د کونړ ډیمنډایان ته وړو، خو د دې نه سیوا نو بیا لکه دغه کومې شینکاران دي، دې ځای نه بیا لکه ننګرهار ته انتقال یې کړو. نو ننګرهار نه دغه دی هغې خپله طبعه ده، نو کوم هلته په ځای کېږي او په بل طرف ته ځي. خو پیاز زمونږ دوه درې پیره لاړو پاکستان ته هم پکې. پاکستان ته هم د دې ځای د دې ځای د امنیت وضع څنګه ده؟ آیا سیلانیان راځي دلته؟ خلک خوشحاله دي؟ ځایي وګړي خوشحاله دي؟ ښه خوشحاله دي، چې امنیت یې ښه برابر دی. ځکه چې موږ کو هر طرف ته ځو نو موږ داسې ویره او ترحه نه لرو، ځکه چې امنیت برابر دی. په هر ځای باندې راته پوستې شته دی، هر څه موجود دی. لکه داسې کوم دغه یم لکه وړاندې داسې نږدې نشته. سمه ده، په دې ځای کې داسې څه مشکل نشته. د سبزۍ سره سره دلته فروټس هم کېږي، میوهجات که خوبانۍ کېږي، دغه کېږي د الوچه شوله، خوبانۍ شوله، شفتالو شولو، د لیمبو کېږي ورسره، مالټه کېږي، لکه دغه شیونه ورسره. سمه ده، خوشحاله شې وروره، ډېره زیاته مننه کومه، خوشحاله راته اوسې. قدرمنو را سره یو ماشوم دی، د لرې نه مې د هغه اواز واورېد. ما سره راځئ، د دې کیمرامین ته خواست کومه. ځوانه ته څنګه یې؟ ښه یې؟ په تیزه خبرې وکړه. ښه، ته هم د دې ځای سبق وایې که نه؟ زده کړې کوې چېرته؟ سبق وایم. ښه، په کوم ټولګي کې دا مهال زده کړې کوې؟ نهم ټولګي کې یم او د ډنډونو په لیسه کې یم. ښه، لیسه دې کور ته نږدې ده که د کور نه لرې ده؟ نږدې ده، دونه نه ده، بس 10 روپۍ کرایه ورته شته دی. ښه، نو څوک چې درس درکوي استادان پکې شته دی؟ هو، استادان شته دی. په لیسه کې یا په زده کړو کې کوم داسې مشکل خو نه لرئ؟ نه مشکل نشته دی. څه به جوړېږي چې رالوی شي؟ ستا په وطن باندې خو ډېرې بدې ورځې تېرې شوي دي، دلته جنګونه او دلته دز غوبلو، نو ته چې لوی شي څه به جوړېږي او د خپل وطن دپاره به څه کوې؟ انشاءالله تعالی دغه شان کې انجینرۍ ته مې اراده ده، د سبزیجاتو دغه زراعت څانګې ته نه دی، باید ښه سبزي هر څه وشي د وطن کې، ښه ښایسته شنه علاقه ده چې وطن آباد شي. وطن آباد شي. دا مهال به دې ځوانان ګوري، ماشومان به دې ګوري، ته د یو ماشوم په حیث باندې، د یو زده کړه کوونکي په حیث باندې هغو ته څه پیغام ورکړي؟ پیغام مې دا دی چې بس خپل تعلیمونه وکړي، ښه صحیح مکتبونه ووایي، بس انجینرۍ دغه شان کې نور خپل دغه ځان ته زمینه برابره کړي. خوشحاله شي، ډېره زیاته مننه کومه. قدرمنو، روک دې شمه خیر دی، ما پې روک ایمان راوړی دی، امن یو مسلک دی، ما پې کلک ایمان راوړی دی. باید چې په دې وطن کې امن وي، دلته ژوند وي، دلته ښکلا وي، او امن نه یوازې د افغانستان بلکې د پوره نړۍ یو ځای، یو ګډ، یو شریک ضرورت دی. که چېرته امن وي نړۍ به ښکلې وي. امن سیل دی د کونترو، امن ښکار دی د بېګرو، امن خوند دی، امن ژوند دی، امن مینه د ښکلا ده. هم د دغه ځای نه د کونړ ولایت د افغانستان نه سټیزن جرنالیزم پای ته رسي. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.